قربانی کول رونو د قربانی معنا څه ده؟ تقرب الی الله، الله پاک جل جلاله ته ځان نږدې کول دې ته قربانی ویلی شي. او قربانی ګوره یوازې په ما او تا باندې نه ده، د جناب حضرت آدم علیه السلام مبارک د زمانې نه والا تر دې امت ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ټولو باندې قربانی نه وي، خو لیکن د هغوی د قربانی طریقه جدا و او زما ستا جدا ده. د جناب حضرت آدم علیه السلام مبارک دو زامنو، یو قابل نو بل حابیلو. قرآن پاک کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تا اللہ پاک جل جلالہ فرمائی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. د جناب حضرت آدم علیہ السلام مبارک دو زامنو، د یو نومو قابیل او د بل نومو حابیل. دا دواړه زامنو نو دی دواړو قربانی پیش کا، اللہ پاک جل جلالہ ته قربانی پیش کا، خو لیکن د یو پزړه کې اخلاص نو او د بل پزړه کې د الله پاک جل جلاله رضا نیت وا او اخلاص پکې نیتو. رونو هر عمل چې کوي ګورئ هغې کې به اخلاص پیدا کوئ، زړه کې به د الله پاک جل جلاله رضا نیت کوئ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا حدیث مبارک تقریباً پا بخاری شریف کے اوزے کے دا حدیث مبارک راوڑے دا او پسر دا کتاب کے راوڑے دا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی چھے اعمال دارو مدار دا اعمال و پنیت سر دا. کوئی او سڑے دا اگا عمل کوي او دا دنیت صحیح دا خودی عمل تا عمل ویلے شی پا دی عمل با جنت تلار شی. کوئی یو سړی د عمل کوي، یو سړی د حج کوي او په دې باندې د الله پاک جل جلاله رضا نیت وي، خو دې عمل ته حج ویلی شي. دا عمل حج دا تا د جنت ته تلو ذریعه ده. یو سړی د قرباني کوي او هغې باندې د الله پاک جل جلاله رضا دی نیت ته، نو په دې قربانۍ باندې دې قربانۍ ته ته قرباني ویلی شي. او کنه د الله پاک جل جلاله رضا دی نیت نه ده. زمونږ محدثین کرام فرمایي کم عمل کې چې اخلاص نه وي هغې عمل ته عمل نشي ویلی، په هغې عمل باندې جنت ته داخله نشته. ما او تاله پکار دی رونو چې عمل کوو، مونږ چې مانده ته ودرو نیت کوو که نه؟ اوس په انشاءالله د جمعې مبارکې مونځ کوو که نه؟ او نیت کې کو چا د جمعې یا قلبن یا لسانن د جمعې نیتو نه کو نو مونځ نه کېږي. ګورئ مونږ د جمعې مانځه له راغلي یو که نه؟ کو چا اوس د دې فرق نه کو چې زه د ماسپښین مونځ کوم او کو د جمعې مبارکې مونځ کوم، نو بې فرق بېمون نه ده شوی. مونږ نیت کې وایو که نه چې د جمعې مبارک د جمعې مونځ کوم او یا چې ماسپښین مانځله راشو نو وایي د ماسپښین مونځ کوم، د مازدیګر مانځله راشو د مازدیګر مونځ کوم. علما کرام فرمایي په نیت سره د اعمالو فرق معلومیږي، په نیت سره د عباداتو هغه جداوالی معلومیږي، په نیت سره دا پته ولګي چې زه د ماسپښین مونځ کوم، زه د مازدیګر مونځ کوم، زه د جمعې مونځ کوم، زه د ماښام مونځ کوم، زه د ماسخوتن مونځ کوم، زه د سبا مونځ کوم. نو وروڼو ګوره نیت ضروري ده چې اخلاص پکې وي. ګورئ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی
انما الاعمال بالنیات، دارومدار د اعمالو دا په نیتونو سره ده. کو یو عمل یو سړی کوي او د ده په زړه کې اخلاص ده، د ده په نیت کې د الله پاک جل جلاله رضا ده، د ده په نیت کې هغه د الله پاک جل شانه ته تقرب حاصلول دي، خو ستا د عمل ته عمل ویلی شي. ګورئ او که نه ریاکاری د نیت وي، قسم د محدثین کرام رحمه الله فرمایي ستا د عمل ته عمل ویلوم ګورئ ښه کار نه ده. مونږ الحمدلله قربانیانې به کوو که نه انشاءالله. ما او تعالی پکار دي چې قرباني کوو چې د الله پاک جل جلاله رضا نیت کو. د جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک د طریقې نیت کو چې دا زما باباجي جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک قربانی کړی ده، زما محبوب پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک قربانیانې کړی دي. زه تو د هغې په اتباع کې لګیو، هغه قربانیانې کوو، هغه طریقه ژوندي کوو، هغه طریقه خپلو، ما او تا ته په دې باندې اجر میلاویږي. یاد کوو چې هلکه ما غوندې څاروی چا نه ده راوستی ګورئ، او خلکو ته نمایشونه کوو، بیا مرور دی قربانی ته قربانی ویلم ګورئ ښه کار نه ده. ښه ولې اخلاص پکار درونو. د جناب حضرت آدم علیه السلام مبارک دوه زامنو، د یو نومو حابیل او د بل نومو قابیل، دی دواړو قربانیانې پیش کړي الله پاک جل جلاله ته. لیکن د حضرت حابیل رحمت الله علیه په زړه کې اخلاص و، الله پاک جل شانه د هغه قرباني قبوله کا، او د قابیل په زړه کې اخلاص نه و، د هغه قرباني قبوله نه شوه. خو لیکن بیا بل ظلم یې وکړو قابیل. علماء کرام فرمایي تاسو به په دې څنګه پیژنئ چې دې کې نیک کم یو او بد کم یو. نه حابیل له چا په نوم کې چې هاره دي ها، نو دا معنا دا په هدایت و، او کم نوم کې چې قا پردي معنا دا قاتل و. نو یو حابیل ده او بل قابیل ده. حابیل معنا هغه چې هغه په هدایت باندې او په سمه لار باندې و، او بل قابیل چې هغه قاتل و. چې کله حابیل قربانی قبول شوه او د قابیل قبول نه شوه، قابیل راپاسېدو او د جناب حضرت آدم علیه السلام مبارک بچی چې خپل رور و هغه یې څه کو، هغه یې شهید کو. او دا ورته وی ستا قربانی قبوله شوه او زما قربانی قبوله نه شوه. جناب حضرت آدم علیه السلام مبارک بچی حضرت حابیل رحمت الله علیه ورته وفرمایل قال انما يتقبل الله من المتقین، بېشکه الله پاک جل جلاله د متقیانو نه، پرهیزګارانو نه، صالحانو نه، د اخلاص والو نه قربانی قبلوي. لہذا زما په زړه کې اخلاص و، زما په زړه کې د الله جل شانه نه یره ده، ما کې تقوا ده، ځکه الله پاک جل شانه زما قربانی قبوله کا. او تا کې اخلاص نه و، تا کې د الله پاک جل شانه نه یره نشته، ځکه ستا قربانی قبوله نه شوه. وروره ما او تعالی هم پکار دي ښه ګورئ قربانیانې خو به کوو که نه انشاءالله. چې قربانی کوو نو ګورئ اخلاص راکې پکار ده چې د الله پاک جل جلاله رضا مو نیت وي. چې زه دا څاروی لالم، دا زه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک طریقه ژوندی کوم. ما ته د الله پاک جل جلاله د طرف نه د هغه مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک دا طریقه راوړې ده، زه هغه طریقه خپلوم. زه ابراهیمی یم، زه د جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک طریقه خپلوم. قسم ده چې دا مو نیت وي بیا هم به قربانیانې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي بکل شعرة حسنه، په هر یو ویښته در یو قربانی باندې یوه نیکي ده. خو وروره دا د چا دپاره؟ دا هغه انسان دپاره چې د هغه په زړه کې اخلاص وي، د هغه په زړه کې تقوا وي، د هغه په زړه کې د الله پاک جل شانه ته قربت حاصلول وي. هغه انسان دپاره بکل شعرة حسنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي
چې هر یو ویښته باندې به یو یو نیکي ده او کنه چې اخلاص نه وي نو قرباني ګورې قابل هم کړې وه قرباني قابل هم کړې وه لیکن د هغه قرباني قبوله نه شوه او بل ظلم یې دا وکړو ما درته ووي ښه چې راپاڅېدو او خپل رور جناب حضرت حابیل رحمت الله علیه هغه شهید کو او دا ورته وی ستا قرباني ولې قبوله شوه او زما قرباني ولې قبوله نه شوه خپل رور ورته څه فرمایي وی قال انما يتقبل الله من المتقین وی الله پاک جل جلاله د نیکانو خلقنا د متقیانو خلقنا د پرهیزګارانو خلقنا د اخلاص والو خلقنا هغه قرباني قبلوي لہذا تا کې اخلاص نشته نو قربانین ورونو ټولو امتونو کې شوي دي او زما استا مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارکم قربانی کړی ده او ما تا ته د قربانی طریقه ښودلې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په ګډه لالولو ګډ دوه ګډان بیا لالول ښه او یو ګډې ګورې یوه قربانی د امت دپاره ایم کړې ده اوس امتی له پکار دي چې د مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف نام قربانیو کی امتی د دې نه خبروم باندې نه ده او بل رضما د یو ځان ته عالم وای نو د هغه یو بیان مې اورېدو د سعودي عرب نه خبرې کوي هغه دا وای په حدیث مبارکو کې دا ثابته خبره ده چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ته پاره یو انسان قربانی کوي یقینا چې دا باعث اجر ده دته به اجر ملاویږي لیکن هغه ځان ته عالم وای د ابو حسان په نامه مشهور ده او ځان ته دا وای او هغه وای نه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د پاره قربانی نشي کولی او زمون کتابونو لیکلي دي احادیث مبارکو کې ده فقهای اعظامو دا مسله لیکلې ده فتاوو کې دا خبره ده او هغه پکې دا وایي نو لیکن زو تو چې قربانی کوو نو که د خپل طرف نه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دپاره قربانی کو دا باعث اجر ده دا زما استا محبت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره ولیکن رونو قربانی کول ګورې خامخا پکار دي د قربانی باره کې ما تیر جمعه کې ویلو په چا باندې کېږي دا ځکه رونو بار بار بیانو که یو انسان ته د خپل حیثیت پته ولګي چې او ما کې دا قدرت شته او زما حیثیت دومره ده نو هغه کو قرباني وکړو انشاءالله موږ ته پکې اجر میلاویږي چا سره چې 52 تولې چاندي دا د علماء کرامو فتوا ده نن زمانه کې 52 تولې چاندي دا موجود وي یا د دې قیمت موجود وي یا ورسره نور دومره مالونه موجود وي چې د دې قیمت د هغه مال قیمت 52 تولې چاندۍ ته رسیږي تقریبا د بعض علماء کرامو د وینا مطابق دا 86,000 روپۍ جوړیږي او چا 50 او چا 55 او چا څه حسابونه لګولې دي خو لیکن دا 86,000 روپو والا وینا ده چې چا سره دومره پیسې وي یا ورسره دومره مال موجود وي په کور کې چې د هغې قیمت ده ته رسیږي خدا ګوره د خپل ځان نه سیوا ښه د ضرورت نه سیوا یو سړی د په یو غوا باندې ګزاره کېږي په یو باندې او د کور کې 2 غواګانې ساتلې دي نو دا یو د ضرورت نه سیوا ده که نه او د یو غوا قیمت هم 1,00,000 روپۍ ده 1,00,000 نه خو نن سبا ډېرې ګرانې دي په دې سړي باندې قرباني پکار ده یو سړی ده او هغه د ضرورت نه سیوا د یو موبایل په ځای باندې 2 موبایله ساتي په یو موبایل ګزاره کېږي که نه ولې نه او دا 2 موبایله ساتي یو سړی د په یو ټوپک باندې ګزاره کېږي د خپل کور د حفاظت دپاره او ته د یو ټوپک نه زیات 2 ټوپکه ساتي یا 3 ټوپکه ساتي نو دا زیاتی چې د ساتلې دي نو که د دې قیمت هغه نصاب ته رسیږي نو تا باندې قرباني ګورې واجب ده
نه لہذا نن سبا الحمدلله اکثر خلکو باندې ګوره قرباني نه کیږي ښا اکثر خلکو باندې خو که څوک اونکی صاحب د استطاعت وي او قربانی اونکی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی من کان له سعة د چا چې د قربانی طاقت کیږي او فلم یضحي او دو قربانی اونکا فلا یقربن مصلانا دا دې به ګوره زمونږ عیدګاه ته نه راځي د مسلمانانو دې جماعت ته نه حاضرېږي رونو دا زمره سخت عید ده کنه قسم ده ما په خوله باندې ویلو تاسو واورېدو خو ګوره دا ډېر سخت عید ده او کم سړی چې د آخرت باندې ایمان لري په الله پاک جل شانه باندې ایمان لري په مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ایمان لري یقینا چې هغه ته دا په ډېر ګران پرېودي دا روایت ګورې چې زما محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي چې د چا د قربانۍ طاقت کیږي او د قرباني اونکه نو دا د زمونږ عیدګاه ته به نه راځي وروڼه مونږ خو منځونه عیدګاه کې نه کوو که نه د اخترونو سنت طریقه دا ده چې سړی په عیدګاه کې منځو کي خو زمونږ عیدګاهونه شته نه او زمونږ دا په ټیم داسې حالاتو کې پراته دي خو د عیدګاه والا هغه دغه ولا ورکو تشبیه عیدګاه سره وکړو نو داسې حالاتو کې پراته دي زمونږ خلک کمزوري دي وروڼو او شوقونه پکې نشته ګوره یقین سره وایم چې د عیدګاه لپاره انتظامات کړی وي څومره مالداره خلک دي د ورمړو جګړو له تکړه دي دشمنو له تکړه دي ټوپک اغستو له تکړه دي او د عیدګاه کو ورتیا بیا به استاد دا جماعتونه سره جوړ دي ای موږ جماعت نشو جوړولی ته عیدګاهونه جوړوي نه عیدګاه کې مونځ کول دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقه ده او نن زمانه کې چې چا یوه سنت طریقه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چا دا یوه طریقه ژوندی که نو ده ته به د سلو شهدای کرامو ثواب ملاویږي خو لیکن وروڼو ماته موږ کمزور یو د عیدګاهونو د چا تصور هم نه لري چې موږ به عیدګاه کې د اختر منځ وکړو نه جومات کې منځ کیږي خو بهتره دا ده چې عیدګاه کې منځ شي زموږ شیخ او مرشد او فقیه العصر شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سید قمر صاحب دامت برکاتهم العالیه چې پرې سړیزو مسازۍ کې پاتې کیږي هغوی په عیدګاه کې منځونه کوي د اخترونو لوی شخصیت ته ناغه فرمایل وی دا کم خلق چې عیدګاه ته راووځي او عیدګاه کې مونځ کوي نو دی د الحمدلله ویي چې الحمدلله په نن زمانه کې ما په یو مبارک سنت باندې عمل وکړو نو وروڼو قربانۍ ما او تا به کوو انشاءالله او دا مو ویلو چې قرباني دا په څه باندې کېږي او په چا باندې کېږي نو ما درته وي چې څوک صاحب د نصاب وي او اوس فتوا دا ده چې چا سره 86,000 روپۍ وي او ما راته وي چا نور نصابونه هم ذکر کړي دي او یا ورسره دومره مال پروت ته سونه پرته ده نور اموال له تجارت پراته دي یا ورسره نور اوس یو سړی ده د هغه په 10 منه غنمو باندې ګزاره کیږي د کال 10 منه او تا زمینداری کوي 100 منه درکره پراته دي نه دا 10 کم 100 منه ستانه زیاتی دي د دې قیمت ولګو دا 100 روپو ته رسي او که تو قرباني نه کوي نو شریعت مبارک کې ته ګورې مجرمې او ته د دې مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک د دې فرمان لاندې راوي چې چا د قربانۍ طاقت کیږي او د قرباني اونکه نو دا د زمونږ عیدګاه ته نه راځي شیان چې هغه سړي سره موجود وي خو وروڼو د حلال او د حرامو ګورې فرق وکوي چې ګورې دا نیت وکوي چې موږ به په حرام مال قرباني نه کوو زه به په حلال مال باندې قرباني کوم ځکه په حرام مال چې قرباني وکړي فقهای اعظام فرمایي یو سړی ده لکه اوس یو سړی د هغه سره ډېرې پیسې پرتې دي نو کال چې پې تېر شو د باندې زکات شته که نه د هغې پر که 40,000 روپۍ ورسره د خپل ځان نه زیاتي پرتې دي او په دې باندې کال تیر شو نه دا به په دې 40,000 روپو کې 1,000 روپۍ زکات ورکوي او یو سړی د هغه سره 40,000 روپۍ پرتې دي خو حرامې دي
علماء کرام فرمایي د دې زکات په څنګه کوي دې باندې زکات نشته دا ټولې لرې کول واجب دي دا ټولې پیسې لرې که غریب له ورکه خو ګورئ بیا هم د ثواب نیت پې مه کوه الټه به مجرم وي د حرام مال د هغې زکات نشته هغه ټول واجب التصدق ته ټول مال به راوالې او صدقه به کې او د ثواب نیت په پکې نه کوي لہذا ما او تا باندې او چا باندې چې قربانین واجب دي صاحب د نصاب ده نو هغه به په څه قرباني کوي هغه به په غوا او په غویي باندې او په میخ او سنډا باندې او چیلي او ګډ باندې او اوښ باندې دې باندې قرباني کولی شي په هر حلال سیز باندې نه کېږي ګورې په هر حلال سیز باندې نه کېږي چرګ حلال ده که نه او په هغې قرباني نشته هوسۍ حلاله ده که نه په هغې باندې قرباني نشي کولی که یو سړی د هوسۍ راوسته د قربانۍ دپاره ځکه حلال څاروی ده او حلال یو حیوان ده او د قربانۍ کې حلاله که نو زموږ شریعت مبارک دا وینا ده چې دې باندې قرباني نه ده شوي بلکې په هغې باندې به قرباني کوي چې کم د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه د هغې کم تواتر سره ثبوت راغلی وي په هغې څاروي په هغې حیوان باندې به ته قرباني کوي بعضې خلک ما نه بله اورېدو چا تپوس کړی چې غویی مې ده او د هغه غاښونه نشته نه د غاښونو مسله وروڼو په دې غوا غویو میخه کې یا په اوښ کې نشته د عمر مسله ده یو څاروی ده د 2 کالو ده غوا دی او یا د میخ او یا د غویی نو چې 2 کاله عمر برابر وي بس په هغې باندې قرباني کولی شي غاښ ته ضرورت نشته او یو چیلی ده هغه د کال لپاره ده 1 کال عمر برابر ده نو غاښونو ضرورت نشته بس په هغې قرباني کولی شي او هغه په قربانۍ کې خرڅولی هم شي او ګډ ده هغه هم د کال مسله ده خو بعضې علماء کرام فرمایي کو داسې سورب ګډ وي چې هغه د 6 میاشتو وي خو لیکن سورب وي نو په هغې باندې هم قرباني کولی شي او اوښ ته هغه د 5 کالو چې 5 کاله برابر شوي وي بس په هغې باندې قرباني کولی شي خو وروڼو په معیوب څیز به قرباني نه کوي ګورئ کم سیز چې عیبدار وي کم سیز کې عیب راووځي نو په هغې باندې قرباني نشته او بل عوامو کې یو مسله مشهوره ده ما بله ورځ ترجمه کې هم ویلي چې غریب سړی ده او ده د قربانۍ دپاره څاروی واغستو او دا څاروی ترېنه ورک شو نو آیا دا به بله قرباني اخلي وکړو نه ده باندې دوباره قرباني نشته بس ده چې دا څاروی واغستو او دا ترېنه ورک شو بس دا د قرباني ده او که مالداره سړی ده او صاحب د نصاب ده او ده د قربانۍ دپاره حیوان او څاروی واغستو او د ده نه یا مړ شو یا ورک شو دا به دوباره بله قرباني اخلي ولې ده باندې د شریعت مبارک د طرف نه واجب ده او ده خو غریب خو په ځان باندې واجب کړي وه هغه یوه قرباني واجب کړي وه بس هغه لاړه او تا ته خو شریعت مبارک دا حکم کړی ده چې ته خو صاحب د نصاب یې ته به قرباني کوې نو که مالداره سړی وي د هغه نه حیوان یې کم څاروی چې اخیستی ده یا مړ شو خدای نخواسته او یا ترېنه ورک شو نو دا به دوباره قرباني اخلي او دوباره به قرباني کوي او علامه شامی رحمه الله یوه مسله بله ذکر کړې ده اوس یو مالداره سړی ده او هغه نه هغه څاروی واغستو او د ده نه څاروی ورک شو نو دا خو به دوباره بل اخلي که نه ما درته ووایي دویم څاروی به دا اخلي ځکه دا صاحب د نصاب ده لیکن کله چې دا دویم څاروی واغستو چې کتل یې هغه ړومبنی مره پیدا شو ړومبنی مره پیدا شو نو دا به اوس څه کوي فقهای اعظام فرمایي دا به یو څاروی حلالوي که مخکنی حلالوي که وروستنی حلالوي او چې کم سړی صاحب د نصاب نه ده او غریب ده او قربانی پې د شریعت مبارک د اړخ نه واجب نه ده او ده په خپله واغسته او په ځان واجب که او د ده نه دا څاروی ورک شو او دا بیا لاړو بل څاروی واغستو او چې ده دا دویم واغستو هغه ړومبنی مره پیدا شو فقهای اعظام فرمایي دا به دواړه څاروي حلالوي دا به دواړه څاروي حلالوي دا ولې وروڼو ده په ځان باندې واجب کړي دي او شریعت مبارک په مالداره سړي باندې یو قرباني واجب کړې ده نو دا به په هغه دواړو څاروو کې یو څاروی حلالوي او غریب که مخکنی ایره پیدا شو او دویمې اخیستی ده په خپلې خوښې باندې
دواړه را پیدا شول دا به دواړه حلالوي. دا ولې لازم النفل بالشروع زموږ فقها اعظم یوه قاعده ذکر کوي یو سړی د نفل شروع کړ ما او تا باندې خو نفل ضروري نه دي که نه کو سړی نفل کوي کو نه کوي خو لیکن یو سړی د نفل شروع کړ او بیا مات کړ نو شریعت مبارک ما او تا ته دا حکم کړی ده چې دا 2 رکعاته نفل شروع کړی دي او په منځ کې د مات کړ نو دا اوس واجب دی چې دا به پوره کوي. دا ولې دا د الله پاک جل جلاله مبارک حکم ده. الله پاک جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم اے دا ایمان والو خپل اعمال ګوره مه باطلوئ چې اعمال مو شروع کړل هغه به بیا کمال ته رسوي او هغه به بیا سر ته رسوي. نو که غریب سړی ده او قربانۍ نه واغستې داسې دا طریقه یې وکړه او دواړې قربانۍ نه پیدا شوې نو دا به دواړه څاروي حلالوي. دا علامه شامی رحمه الله دا مسله ذکر کړې ده او مالداره سړی ده هغه واغسته او رکه شوه ترې او دوباره بله واغسته او بیا چې دویمه واغسته هغه ړومبنۍ هم را پیدا شوه نو ده ته اجازت ته چې یو قرباني به حلالوي. ولې د شریعت مبارک د اړخ نه په ده باندې یو قرباني وه او فقیر په ځان باندې ډبل قربانۍ نه واجب کې نو چې واجب دی که هغه به بیا ادا کوي. نورونو قرباني ما او تا باندې قسم ده د مال قرباني ده ښه د پیسو قرباني ده. ما او تا ته ګورئ دا حکم خو نه ده که نه چې جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک ته کم حکم شوی چې بچی دی حلال کا. ما او تا ته د مال قرباني ده چې 100,000 روپۍ رواله 10,000 روپۍ رواله یا 40,000 روپۍ رواله او دا د الله پاک جل جلاله په مبارک نوم باندې ورکه یعنی څاروی پې راوله او هغه ذبحه که چې څاروی دې ذبحه کو نه د هغې سرمنه د هغې پړې چې کم پړي باندې د څاروی تړلی ده هغه به څه کوي هغه ګورئ وروڼو قصاب له په اجرت کې نشي ورکولی. بعضې خلک داسې کوي قصاب راولي او هغه چې ولا څاروی حلال کې ورته وایي به دا سرمنه مزدورۍ کې واله نه که چا سرمنه مزدورۍ کې ورکه ګورئ دا مجرم ده سرمنه به مزدورۍ کې نه ورکوي او دا کم پړي باندې چې د څاروی تړلی ده دا به هم ګورئ حصه دار نه اخلي دا هم یو فقیر ته به ورکوي دا به هم یو فقیر ته ورکوي. او کم څاروی داسې وي چې هغه پی کوي بعضې څاروي داسې وي که نه چې قربانۍ له راولې نو هغه پی کوي. علما کرام فرمایي یا خو یې طریقه دا ده چې دا یخې اوبه راواله او داسې ورته ورووله بس هغې سره به دا پی راکاږي او ختمې به کړي او که نه تکلیف به ورته ولی شي نو هغه پی هغه به فقراو له ورکوي او که په خپله دې خوړلې وي نو د هغې حساب ولګو چې د څومره روپو دې خوړلې دي. ته دلته کلي کې وګوره کیلو په 100 باندې دي نو که کیلو دې خوړلې وي هغه پیسې راواله او هغه فقراو ته ورکه. دا زموږ د شریعت مبارک حکمونه دي او دا ما او تا ته د قربانۍ په باره کې بیان کړي دي. قرباني دې وکړه نو غوښه 3 ځای که سنت طریقه دا ده چې غوښه 3 ځای کې یو خپل ځان دپاره یو د رشته دارو دپاره او یو د فقراو دپاره. او که یو سړی داسې ده ما درته وي سنت طریقه دا ده یو سړی داسې ده هغه وایي زه ټوله خورم او ځان له صرف ټوله ساتي اجازت ورته دام شریعت مبارک کړی ده خو لیکن افضله دا ده چې 3 حصې کې یو د خپل ځان دپاره او یو د غریبان رشته دارو دپاره او یو د غریبانانو دپاره. سرمنې سره به څه کوي سرمنه کو خرڅه دی که چې کم سړی مالک وي د هغه سرمنې نو د ځان دپاره سرمن استعمالولی شي جانماز ترې نه جوړوي مشک ترې نه جوړوي دا خو زمونږ کار نه ده دا پخوا زمانې کې خلکو جوړولی شو. او که نه خرڅه دی که او پیسې دې واغستې نه پیسې بیا خپله نشي خوړلی بیا فقراو ته ورکوي. او نن ښه طریقه دا ده چې مدارس ولې ورکي یا یتیمانان موجود وي محله کې دي او ته وینې چې دا فقیر رشته فقیر ده هغه لی ورکي او یا دا چې مدارس ولې ورکي لیکن مدارس هغه یې بیم ګورې د تعمیر په ځای باندې نه لګوي جومات کې چې ورکوي جومات کې تعمیر کې نشي لګولی بلکې یو فقیر ته ورکه
او یا مدرسې کې طالبان وي هغوی له ورکه د هغوی به په انشاءالله ډېر کار کېږي. نو دا یو څو خبرې انشاءالله بعد ما نه چا تپوس کړی چې یو سړی د کور کې رونه دي رونه فرض که هغه یو څاروی ځان له شریک راولي په 5 کسه 6 کسه 7 کسه خو ټول رونه دي خپلو کې، نو آیا دغه قرباني به تقسیموي او حصې به کوي که نه ټول یو دی کې غوښه اچولی شي؟ نو علما کرام فرمایي که چېرې دا رونه خپلو کې د دی کاروبار او ګټه وټه دا جدا وي نو بیا به د قربانۍ د حصو تقسیم جدا جدا کوي، هغه غوښه به هم جدا جدا کوي. او که نه د ټولو ګټه شریکه وي او ګټه وټه یو وي او کاروبار شریک وي نو که ټول یو قرباني کوي او ټوله غوښه یو ځای کې واچوله نو دا هم د شریعت مبارک ته طرف نه اجازت ده.